د خوست ملي رادیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو ګلالیو زده کوونکو، نننۍ موضوع موږ توسې یو فعالیت و په اووم ټولګي کې، نو هغه فعالیت موږ توسې سر ته رسوو تر څو توسې خپل کتابونه خلاص کړئ. هغه فعالیت توسې په درست ډول ډاغ کړئ. هغه کوم جدول چې ده هغه ډاغ کړئ. موږ څو دوه جدولونه موږ لرو په اووم صنف کې، داسې شمېرې دي: تر دریمه پوره، قوا دو 40 نیوټنه، دا هم 40 نیوټنه دو، دا هم 40 نیوټنه دو، سطحه دو 50 سانتي متره مربع دو، دویم هغه کې بیا 200 سانتي متره دو، په دریم کې 800 سانتي متره مربع سطحه دو. اوس داسې یو چې څومره فشار مو که چیرې 40 نیوټنه قوا په 50 سانتي متر مربع سطحه نه فشار وارد کی، نو دلته به څومره فشار وارد وي. موږ تاسو په تیر بحث کې داس ویلي وو چې موږ چې هغه لرو د فشار واحدات په امکایي سیستم کې مو پاسکال خیلی وو، په سی جی ایس سیستم کې موږ د فشار واحد بری وو. موږ داسې وایو چې موږ یو پاسکال فشار مساوي ده نیوټن پر متر مربع. بل واحد چې ده بری ده، بری مساوي کیږي ډاین پر سانتي متر مربع نه. ډیرو ګلالیو زده کوونکو، توسی بو هر واحد د خپل واحد سره یا هر کمیت بو د خپل واحد سره پرتله کوو. دلته د قوې واحد نیوټن ده، او دلته کله چې د دې خانو ته مونږ کسو، دلته سطحه مونږ په سانتي متر نه هغې اندازه کړي دو، نو مونږ مجبور یو چې دلته د نیوټن په اساس نه دغه هغه چې دی د سطحې واحد سانتي متر باید مونږ توسې متر ته بدل کړو. هغې نه وروسته مونږ توسې فشار د پوره یعنی فارمول لرو. فشار فارمول مساوي کیږي پی مساوي کیږي اف پر این، یعنی پریشر یا فشار مساوي کیږي قوا پر سطحه نه. مخکې مو تعریف کړی ده. نو زه چې کله څم د اولنۍ خانه چې دا خانه مونږ توسې ډاکه کړو چې څومره پاسکاله فشار به دلته موجود وي، نو اولنۍ پوښتنه په دې شکل سره که چیرې مونږ توسې حل کو، داسې ویلی دي چې اف چې ده دا مساوي ده په 40 نیوټنه قوې سره. ای چې دو دغه سطحه دا 50 سانتي متر مربع دو، او توسې فشار چې کوي معلوم. کله چې یوه پوښتنه کیږي یا سوال کیږي، توسې به خپل هغه کوم واحد چې ده د خپل کمیت سره پرتله کوي. که چیرې موږ توسې په دې اساس لوړ شو، نو دلته بیا بری په لوس رو کوي، ولته بیا ډاین چې دا نیوټن ته به بدلو، خو دلته ډاین موږ توسې ته روکړی شوی ده. دا سطحه به صرف چې کو دغه 50 سانتي متره مربع به موږ متر مربع ته وړو. کله چې دغه سوال دغه پوښتنه حلوو، نو موږ داسې وایو چې دا چې کله وړو، دا چې کله هغه ته وړو دا 0.005 متر مربع کېږي. خو هغې ډول په څه رقم دي؟ ډول یې په دا رقم دي چې موږ توسې 1 متر مساوي کېږي په 100 سانتي مترو سره. نو کله چې موږ 1 متر مربع په نظر کې نسو، دا هغه به چې کو د اطراف به مربع کو، نو پاسې دې ځای نه موږ 1 متر مربع، متر چې مربع کو متر مربع بشي، دا به مساوي شي 100 چې مربع کو 10,000 متر چې مربع کو متر مربع، یعنی په دا معنا چې موږ 1 متر مربع مساوي کېږي په 10,000 متره په سانتي متر مربع سره. داسې کې به سانتي متر ولیکو،
ایمون 1 متر مربع مساوي کیږي 10,000 سانتي متره مربع سره. نو اوس کله چې پوښتنې ته روشو دلته دې پوښتنې ته چې کله روشو نو موږ داسې لیکو چې ایمون 50 سانتي متره مربع بو څومره متره مربع سره مساوي شي x بشي. اوس کچېرې موږ توسې دې ځینه 1 متر مربع پس که دا شی ولیکو چې ایمونږ 1 متر مربع مساوي کیږي خیر دا به طرفین وسطین کو دا چې کله طرفین وسطین کو 1 متر مربع ضرب 50 سانتی متر مربع سره دا به مساوي شي x ضرب 10,000 سانتی متر مربع سره. اوس مونږ x په کور ده کله چې x په لوس رو اطراف د x په ضریب ویشو د اطراف نه د x په ضریب ویشو x ضریب څه ده 10,000 سانتی متر مربع 10,000 سانتی متر مربع 10,000 سانتی متر مربع. کچېرې په دا کې هغه وکړو اختصار وکړو سانتی متر مربع بو د سانتی متر مربع سره خلاص شي 1 صفر بو دې سره خلاص شي پوتې بشي دلته سانتی متر مربع د سانتی متر سره اختصار 10,000 د 10,000 سره اختصار پاسې دې ځای نه بو x مساوي شي x به مساوي شي کچېرې دا په دانې وویشو دغه 15 په دغه 0 نه تقسیم کو دا بیا په دې ډول سره تقسیمولی شو چې 0 تقسیم 15 15 تقسیم 0 کله چې په دانې دا ویشو 15 په 0 نه ویشی کېږي دلته 0 ویر کوو دلته 0.ج کوو بیا 50 په 0 نه تقسیمیږي دلته 0 ویر کوو دلته 0 ویر کوو دلته هم 0 چې کوو 500 په 0 نه تقسیمیږي بل 0 راویر کوو او دلته هم 0 چې کوو اوس 15,000 چې دی په 0 تقسیمیږي داسې پړاویر کوو چې 15,000 شي یا د 50,000 نه کم شي کچېرې موږ په 50 کې پړاویر کو 15 په 0 کې 15,000 منفي 15,000 هیڅ 0 پاتې کېږي. نو موږ داسې وایو چې کله چې موږ x په لوس روړو 0.005 متر مربع شو 0.005 متر مربع شو نو موږ دغه 50 سانتی متره مربع موږ دا شی لیکلی شو چې 50 سانتی متره مربع مساوي کېږي په 0.005 متر مربع سره. هغې نه وروسته دا قیمتونه په دې فارمول کې وضع کوو بالاخره دلته فشار چی کوو په لوس رو. نو کچېرې زه دغه پوښتنه په همدې شکل سره حل کم نو زه کولی شم چې دا پوښتنه په دې ډول سره حل کم نو دغه مساوي کېږي په دا مساوي کېږي په 0.005 متر مربع سره. اوس دا پوښتنه په دې شکل سره حلوای شو چې پاسې دې ځای نه پی مساوي کېږي
اف پر ای باندې. اف په ای نه چې کله موږ تاسې دا ویشو نو اف په ای نه پاسې دې ځای نه به پی مساوي شي. اف قیمت څومره ده؟ 40 نیوټنه. 40 نیوټنه. د سطح مساحت څومره ده؟ 0.005 0.005 متر مربع. پاسې دغې ځای نه پی به مساوي شي. کله چې پی مساوي کېږي دلته موږ ته کسر وکړی شوی ده. دلته په هغه کې په صورت کې یو تام عدد ده 40 او که چیرې بیا مخرج ته روشو یو اشاري عدد لرو. کله چې اشاري عدد لرو موږ چې اشاري عدد د اشاریې نه خلاصوو اشاریې نه چاپ طرف ته څومره رقمونه چې وي د هغې په اندازه صورت ته صفرونه ورکوو. لکه زه دا شی لیکلی شم چې 40 خو خپل دي 1 2 3 صفرونه نوره ورکوو. نیوټن پر متر مربع دا به د اشاریې نه خلو شي دا به 15 متر مربع شي. اوس کله چې موږ دغه اختصار کو یو په 15 کې 15 اوته په 15 کې 40 3 صفرونه نوره لرم دا به خپل جغ کو. پس دغې ځای نه فشار مساوي کېږي 80,000 نیوټن پر متر مربع. موږ تاسې دلته لرو چې نیوټن پر متر مربع आज کې مې لیکلی و مساوي کېږي په چی سره؟ پاسکال سره. نو زه دا شی لیکم چې ایمون فشار چې ده په هغه صورت کې چې دومره قوه په دومره متر مربع سطح وارده شي نو موږ فشار به مساوي شي په 800 پاسکال سره. نو دلته وبخئ 8000 پاسکال سره موږ دلته دا شی لیکو چې 8000 پاسکال. یعنی کله چې تاسې خپل کتابونه واخیسئ په هغې کې دا رقم یو جدول در کړی ده. تاسې به هغه جدول روخلی د هغه واحدات به خپلو کې واخیسئ کمیتونه به په خپلو کې واخیسئ بالاخره به هر واحد د خپل واحد سره پرتله کوئ. نو تاسې کولی شئ چې دغه جدول په دې شکل سره چی کوئ ډاغ کوئ. دویمه پوښتنه بیا په دې شکل سره ده چې دویمه پوښتنه یا دویم ستون دا رقم ده چې اف مساوي کېږي دغه 40 نیوټنه قوه. نو یعنې دلته دغه ده چې هغه قوه د سطح سره معکوسه اړیکه لري اما د فشار سره مستقیمه اړیکه لري. د فشار چې ده قوې سره مستقیمه اړیکه او د سطح سره معکوسه اړیکه لري. دلته سطح چی ده؟ کوچنی ده. فشار هغه قوه څومره ده؟ 40 نیوټنه. او دلته سطح ورته لویږي. څومره چې سطح لویږي موږ داسې ووایو چې فشار د سطح سره معکوسه اړیکه لري. یعنی څومره چې سطح لویږي همدومره به څه وي؟ فشار کمیږي. څومره چې سطح کوچنی کېږي دومره به فشار څه وي؟ زیات وي. دلته سطح هغه ده 0.005 متر مربع او دلته به بیا چې کله سطح په لوس رورو هغه بیا سطح لویږي فشار به وکړو چې آیا 8000 پاسکاله ده که کمیږي. نو هغه خبره چې مخکې شوې وه په هغه په دې شکل سره تصدیقیږي. نو دلته سطح یې چې روکړې ده 200 سانتي متر مربع. فشار شی ده؟ نامعلوم ده. په همدې رقم مونږ بیا مخته تلای شو. مونږ داسې وایو چې ایمون یو متر مربع مساوي کېږي په 10,000 سانتي متر مربع سره. ایمون به 200
سانتی متر مربع مساوي په څومره متر مربع سره شي. پس دې ځای نه موږ داسې کوو چې طرفین وسطین کوو. طرفین وسطین یو متر مربع ضرب 200 سانتی متر مربع دا به مساوي شي x ضرب لازره سانتی متر مربع سره. مونږ x د x هغه په کور ده، قیمت په کور ده. کله مو چې د x قیمت په کور وي اطراف به په چی وشو د x په ضریب نه. x ضریب چې ده لازره سانتی متر مربع ده او دا طرف هم په لازره سانتی متر مربع وشو. سانتی متر مربع د سانتی متر مربع سره بخلو شي لازره به د لاسو زرو سره دا یو کېږي یو په x وشي. پاسې دې ځای نه x یې مونږ مساوي کېږي. دا سانتی متر مربع به د دې سره اختصار شي. 2 صفرونه به د دې سره منځه لوړ شي. پوتې به شي 2 تقسیم سل. اوس چې کله دلته سل 2 په سل وویشو تقسیمې کو نو زه دا په دې شکل سره لیکای شم چې 2 تقسیم سل. 2 په سلو نه تقسیمیږي، دلته صفر ورکوو، دلته 0.0 جګوو. بیا هم نه په تقسیمیږي، دلته 0 ورکوو، دلته 0 جګوو. اوس داسې پړه ورکوو چې په سلو کې ضرب شي 200 پوره کې یا د 200 نه کم شي. نو که چیرې موږ دې ته په 2 کې پړه ورکو نو دا به شي 2 په سلو کې 200 200 منفي 200 صفر پاتې کېږي یعنې هیڅ. نو موږ دا شی لیکو دلته چې موږ دغه x به مساوي شي دلته 0.02 متر مربع، ځکه دلته متر مربع پوتې ده. نو دا د x قیمت شو. اوس x قیمت چې موږ پیدا کړو دا په دا معنی چې موږ 200 سانتی متر مربع مساوي کېږي په 0.02 متر مربع سره. پس دې ځای نه به اوس موږ تاسې دغه دویم سوال حل کو. دلته به فشار معلوم کړو چې څومره پاسکاله فشار موجود ده. نو پس دې ځای نه موږ پی مساوي کېږي F پر N. پس دې ځای نه موږ پی یعنې فشار به مساوي شي F قیمت 40 نیوټنه ده. ساحه یا د سطح مساحت څومره ده 0.02 متر مربع، یعنې قوه هغه قوه ده خو دلته فشار ته دغه سطحه چې دو لویږي. نو اوس زه دا شی لیکای شم لکه تیر مې هغه کې مې چې وي په خبرو کې مې چې خبره یادوري کړه. دلته هم په مخرج کې کسری عدد موجود ده. کله چې کسری عدد موږ یې منځه وړو اعشاریې نه یې طرف ته هر څومره رقمونه چې موږ لرو هغې په اندازانې صورت ته صفرونه جګوو. 40 لرو نو 1 2 دا د اعشاریې چاپ طرف ته چې دي ښي طرف ته 2 رقمونه دي، 2 صفرونه جګوو. نیوټن پر دا 2 به د اعشاریې نه خلو شي، دا به شي 2 متر مربع. پس دغې ځای نه موږ فشار مساوي کېږي د دې سول دا چې کله اختصار کو 4,000 پر 2 چې کله وویشو یو په 2 کې 2 5 په 2 کې وبخئ یو په 2 کې 2 4 اوته 2 2 په 2 کې 4 یو په 2 کې 2 2 په 2 کې 4 څو صفرونه لرو 3 صفرونه دا به خپل جوړ کړو. نو دلته به
دا مساوي شي 2000 نیوټن پر متر مربع پاسکال مو تعریف کړی و، نو دا به مساوي په چی سره شي؟ پاسکال سره. یعنی دلتا سطح لویه شوه، سطح چې لویه شوه معکوسه اړیکه فشار د سطح سره لري. څومره چې سطح لویږي په همغه اندازه فشار کمیږي، څومره چې سطح کوچنی کیږي په همغه اندازه فشار چی کیږي؟ زیاتیږي. نو د سطح په کمیدو سره فشار زیاتیږي، د سطح په زیاتیدو سره فشار کمیږي. نو دلته وکیسه 8000 او دلته په دغه کې چې سطح 200 شوه سانتي متر مربع شوه، مو متر ته وړولو، قوه هغه قوه ده. نو دلته بیا 2000 پاسکال. دا ولته په څنګ کې وسره لیکل کېږي، خو د هغه خانه کې نه ځایږي. نو په دویم هغه کې چې مونږ کله سطح لویه کړه معکوسه اړیکه یې پیدا کړه، یعنې د سطحې په زیاتېدو سره فشار څه شو؟ کم شو. هر څو دریمې پوښتنې ته، دریم هغه ته سوال ته چې هغه بیا په کوم ډول سره حلوو؟ په همدې شکل سره لکه څه رقم چې اوس راونیو، په همدې شکل سره دا ټولې خانې په دې رقم ډکېږي. موږ دلته په دریمه شماره کې سطح 800 سانتي متر مربع شوه. فشار چی ده؟ نه معلوم ده. زه بیا هم هغه شکل سره چې مخکې لوړو 1 متر مربع موږ مساوي کېږي په 10000 سانتي متر مربع سره. نو پس 800 سانتي متر مربع به موږ مساوي په څومره متر مربع سره شي؟ نو دغه طرفین وسطین کوو. پس دغې ځای نه 1 متر مربع به مساوي شي 1 متر ضرب 800 سانتي متر مربع به مساوي شي x ضرب 10,000 سانتي متر مربع. نو مونږ x په کور ده، د x په قیمت د x په ضریب نه دوړه خو ویشو 10,000 سانتي متر مربع، 10,000 سانتي متر مربع. سانتي متر مربع د سانتي متر سره خلوص، 10,000 د 10,000 سره. پس دغې ځای نه x به مساوي شي دا سانتي متر د دې سره اختصار 3 صفره د دې سره اختصار پاتې شول 8. اوس 8 مونږ تاسې چی کوو؟ په لاسو یې ویشو. زه دلته لیکم چې 8 تقسیم لاس. 8 په لاسو نه تقسیمېږي، دلته 0 ورکوو، دلته 0.0 جوړوو. په څو کې پړاو ورکو چې 80 پوره کې په 8 کې. 8 چې کله مونږ تاسې په لاسو کې ضرب کو 80 به شي. 80 منفي 80 0 یعنې هیڅ. نو مونږ دا شی لیکو چې x قیمت به مساوي شي 0.08 متر مربع. نو زه دا شی لیکای شم چې 800 سانتي متر مربع مساوي کېږي په 0.08 وبخئ 0.8 متر مربع سره. اوس هر څو دغه قیمتونه په چی کې وضع کوو؟ پی مساوي کېږي اف پر ا فرمول کې وضع کوو. کله چې په دې فرمول کې وضع کوو نو موږ به قیمت دلته په لوس رولو چې څومره پاسکاله فشار به په دا سطحه نه چې مساحت یې 0.8 متر مربع وي او
څلوېښت نیوټنه قوه په واریده شوې، څومره فشار به په دا سطحه نه واریدوي. نو موږ دلته دا شی لیکو چې پاسې دغې ځای نه پی مساوي کېږي اف پر ان. پاسې دغې ځای نه پی به مساوي شي اف قیمت 40 نیوټنه د ای قیمت 0.8 متر مربع. پاسې دغې ځای نه ای پی یعنی فشار مساوي کېږي، هغه مخکې رقم خبره ده. موږ څو خانې د اشاریې نه ولې هغه لرو ارقام لرو یو، نو دلته به 40 خپل لرو، یو صفر به جوخ کو، دلته به 8 متر مربع بشي، دلته 400 نیوټنه بشي. نو کله چې هغه مونږ حساب کو پی به مساوي شي، نو 400 تقسیم 8 400 تقسیم 8 40 په تقسیمیږي 8 ورا 15 40 صفر برکوز کو، نو دلته صفر به بیرته جوخ کو 50 پاسکاله فشار به شوي موجود وي. نو دلته سطح نوره هم لویه شوه، دلته فشار څومره شو 50 پاسکاله فشار موجود شو. هر څو د دې بلې برخې ته بله برخه بیا په دې شکل سره ده. که چیرې اوس دلته سطحه ثابته ده اما قوه شی ده تغییر کې. اوس دا څه رقم الو چې دغه جدول ډاغ کو، هرڅم دې ته سطحه به دلته ولیکو چې 200 سانتي متر مربع سطحه وه. په 200 سانتي متر 200 سانتي متر مربع سطحه موږ مساوي شو 0.02 متر مربع سره، او فشار دلته چې ده نامعلوم ده، قوه دلته چې کې تغییر کې. که چیرې قوه 100 نیوټنه شي فشار په لوس وروړی، پاسې دغې ځای نه پی به مساوي شي، پی مساوي کېږي اف پر ان. پس دغې ځای نه پی مساوي کېږي اف 100 نیوټنه قوه ده، 100 نیوټنه قوه، او په خپله اف چې ده ای چې ده 0.02 متر مربع. پاسې دغې ځای نه پی مساوي کېږي. کله چې پی مساوي کېږي د اشاریې نه دې طرف ته 2 رقمونه لرو، نو دا به 100 خپل ولیکو، 2 صفرونه به نوره جخ، دا به د اشاریې نه خلو شي، دا به 2 متر مربع شي، دا به 1000 نیوټنه شي. پاسې دغې ځای نه پی به مساوي شي، دا چې په دا وویشو یو په 2 کې 2 15 په 2 کې 10 1 2 3 صفرونه لرو، 15,000 نیوټن پر متر مربع پاسکال. یعنی موږ په دغه هغه کې چې قوه لاس
100 نیوټنه ده. دومره سانتي متره مربع سطحه لرو. امو چې کله متر ته وړوله 0.02 متر مربع شوه، نو په دا ځای کې به فشار څومره شي؟ 15,000 پاسکال سره. هر څو د بلې هغه ته موضوع ته دلته بیا صرف قوا کمه شوې ده، سطحه ثابته ده. قوا څومره ده؟ 25 نیوټنه سطحه هغه ده. اوس داسې کو چې که چیرې 25 نیوټنه قوه په 0.02 متر مربع چې د دې سره مساوي کېږي وارده شي، دوسې فشار په لوس وروره چې څومره فشار پاسکاله فشار به موجود وي. دغه فرمول کې دا شی کوو، وضع کوو. نو پاسې دغې ځای نه پی مساوي کېږي اف 25 نیوټنه قوه ده، سطحه څو ده؟ 0.02 متر مربع. پاسې دغې ځای نه پی به مساوي شي، دا چې کله د اشاریې نه خلاص کو 25 او 2 صفرونه نیوټن، دا به د اشاریې نه خلاص شي 2 متر مربع. پاسې دې ځای نه پی مساوي کېږي، دا چې په دا وویشو یو په 2 کې 2 یو په 2 کې 2 15 په 2 کې 2 په یو 2 په 2 کې 4 یو پوت شي لاس 15 په 2 کې لاس او صفر به خپل جخ کو. دا اختصار ما کړو که تقسیموای یا شی، نو 1250 نیوټن پر متر مربع پاسکاله. نو داسې یو چې دلته به 1250 یا 12,500 پاسکاله فشار موجود وي. دغه پوښتنه د اخري ګلالیو زده کوونکو دا تاسې حل کړئ. دغه نه تاسې پریکټس وکړئ تر څو که دا رقم جدولونه یا دا رقم پوښتنې کېږي، تاسې باید ډېر دقیق وئ چې دلته قوه په نیوټن سره ده، په ډاین سره نه ده. دلته سطحه یې موږ ته په سانتي متر وکړې ده. موږ مجبور یو چې دغه سطحې واحد چې سانتي متر ده متر ته بدل کړو تر څو نیوټن پر متر مربع موږ چې پلوس ورو پاسکاله. او که چیرې دلته ډاین وي بیا صحیح ده چې دا په سطحه ده، د دې سطحې هغه مساحت په سانتي متر مربع ده. نو په دې شکل سره موږ تاسې کولی شو چې پوښتنې حل کړو. او که چیرې سوال کېږي تاسې سوال ته باید ډېر دقیق وئ. هغه واحدات چې په امکایي سیستم کې وي کولی شئ چې حل یې کړئ. لکه په امکایي سیستم کې د قوې واحد نیوټن ده او د سطحې واحد شی ده متر مربع ده او سانتي متر مربع ده. دا جدول تاسې پرې کولی شئ، په دانې نوره پریکټس وکړئ. په راتلونکو خپرونو کې بیا په نورو موضوعونو بحث کوو. تاسې په خدای سپارم. ښېراز او بریمن اوسئ.